ته سپته د خان صاحبه چې په کلي کې زمونږ چرچي دي چرچي چې زه په لار روان وم نو خلک ورته وایي چې شینو روان دی شینو روان دی وده شي وده شي ونه ژوندی به دې وکړي مړه خان صاحبه تا ته څه پته ده زما پلار په هغه اختر کې څومره غټه غوا راوړې پته شته دومره غټه غوا راوړې وه دومره پته ده چې ستا په اختر کې څه کې خان صاحبه غوا راوستې ده زمونږ په اختر کې نو غټ هاتي به راوړي وا خان صاحبه یو کس پې نه پرېږدم مه کوه خان صاحبه یو خبره تپوس درنه وکړمه سل خبرې تپوس دا کیپ د کوم ځای نه اخیستی دا کیپ د لندن نه راپسې خاص په ډوبۍ کې راغلی دی خان صاحبه بل تپوس درنه وکړمه وایه دا چولم پیس وي ښه 100 روپۍ 100 روپۍ پیس ته وستې واچو خان صاحبه ټیک برا باندې رئیسي سیټ ټکي نو اوس ما خبره اوره زه ورته دا خبره کوم تا څو روزي نیولي ما 51 روزې نیولي دي او 52 روزې را روان دي واه خان صاحبه واه تا نه غټ استاد ما نه دی کتلی تالیه واه خان صاحبه دا ګړۍ د کوم ځای نه اخیستې دی دا ګړۍ ستا اوقات نه دی د دې ګړۍ اخیستو کتو دا داسې ګړۍ ده چې بټن ووم نو یا یې په اسټرالیا کې یا یې په لندن کې مه کوه خان صاحبه صحیح خبره معمولي ګړۍ نه ده بټه به وکړه لندن کې به ناست مه خان صاحبه ما ولېږه که نه خان صاحبه ولېږمه راکړه یو 10 لکه روپۍ راکړه وستې لېږمه خان صاحبه 10 لکه روپۍ شتې ده سره زما په جیب کې به وګورم چیک راکړه دا تو خالي کنګلی ده یوه روپۍ نشته خان زر صاحبه کوه ټایم زما سره نشته زه ځم روان یم فلاني کلي ته خو تا ته دا خان صاحبه زه ورته پسې شلې خان صاحبه ما ولېږه زه ورته 10 لکه راولېږم ما لندن ته ولېږه که ملک ته مې ولېږه زر کا شابه زر که پیسې راکوه چې زه ځمه نورو کسانو ته ولې زما زړه نه ته خبرې که نه خان صاحبه ډک شوی دی خان صاحب زر کوه لیونې کېږمه ته خان صاحبه ما ته دا ووایه ما ولېږه خان صاحبه ګوره لاسونه به پیسې شتې ده څه او شته زه به دله سبا ته راوړم ته پهله ما ولېږه سبا ته به راوړې سبا ته په 10 بجې به نه سبا په 31 بجې به زه تا ته راورسوم په ښه خبره ده ښه خبره ده یوه خبره ده په ښه یوه خبره بس صحیح ده زه تا لېږم یا به 33 تاریخ ته به تا ته راورسوم یا به تا ته 31 بجو ته راورسوم صحیح دی شابه زر کوه صحیح وایې که نه صحیح ده زه اوس دې لېږمه ښه زه به تیاري زه تیاري وکړه زه دې لېږم اوس زه بالکل تیار یم ما به زر ولېږه کوم وخت ته مې لېږي پیسې په ټیم راکړې که نه پیسې بالکل په 33 تاریخ ته به زه در ورسوم 33 تاریخ ته کم ځای ته دې ولېږم تو کوم ځای ته مې لېږې خو د پاکستان نه بهر صحیح ده تیاري وکړه بالکل تیار یم ګوره دا به م بره کړمه صحیح ده ځه زه دباو دباو بسم الله ووایه بسم الله الرحمن الرحیم خان صاحبه وخو به مې لېږي که نه زه بټن دباو چاپر را باندې ولګېږه لېږمه دی ځان ټیټ که ښه 1 2 3 صاحبه دا خو دې زه ګزار کړم دا دې څه وکړي صحیح ودرېږه که نه لېږمه دی بټن دباوم زه صحیح ودرېږم 1 2 3 دا کوم ځای ته رالم هوښیاره دا خو ما ته جانه پهچانه ځای ښکاري وای توبه واه خان صاحبه دا دې راباندې څه وکړو دا خو دې کور ته راولېږلم دا خو اکه ځای چلته چې ما تا سره ګپ شپ لوه واه توبه خان صاحب زما نه هوښیار وته ما ورته وی 33 تاریخ ته به تا ته پیسې درکړم او دوی اکه زه ته ولګم پوره یې لوټ کړم 10 لک روپۍ رانه واخیست وایي مورې مې ونه وایي اوس نو مورې ته څه وایم مورې ته به ووایم چې زه لندن ته لاړم هلته یې لوټ کړم چا ما نه 10 لک روپۍ چېرته غوځارې شوې او مورې ته به ورشم مورې ته به ووایم مورې ای مورې هزار سکي دا دومره ټایم نه تو چېرته وې مورې اکبر جانو څه دی اکبر جان دا اکبر جانو دا د تورۍ زوی
دا وې او مورې دا تورۍ سوې خبره دا تورۍ کوم زیاته مستي راغلې ده ښه دا زوی څنګه دی ښه دی اکبر جانو وای مورې اکبر جان ښه نه دی تباه شه دی خو زه برباد کړم که نه پیسې در باندې کړې دي اکبر جان ته چې تباه شي وای مورې ته خو ور چې دیس ته پوسونه کوې ما ته یې ده نه ما ته وې مونږ ما ورته ما په اختر کې دومره غټه غواره ویسته که نه ما ته یې څه وې مونږ په اختر کې غټ هاتي حلال کړی دی لکه چې مونږ کتلی نه دی بچي هغه خو په اختر کې چرګ حلال کړی او که صحیح کړي او مورې ما ته پته ده چرګ قرباني کړې وه خو تا ته خو پته ده که نه اکبر جان دویم نوم دی ډوزمار خان او هغه خو د بچیه د بچپن نه ډوزمار دی او اوس هغه تا سره څه کړی دی هغه خبره راته وکړه که نو اوس تا نه زه ډوزه جوړوم مړې مورې څه خبره درته وکړم خو ورسره یوه ګړۍ وه د هغه پرانې زمانې والا ګړۍ وه او ډوز یې راته شروع کړې چې د دې یو بټنه دبا وکړم نو تا به زو لندن ته ګړۍ به ورسره وه څه یې وي وایي لنډه مارکېټ ته به دې ورسم په هوا کې مورې تا ته اوس څه ووایم لنډه مارکېټ ته نه لندن ته کوه هلکه لندن ته هغه خو دې خو د غوا هغه غول صفا کوي دا څه خبره کوي لندن ته به تا غلیږي او نو مورې ما ته هم پته نه وه ښه اوس دا تو زما دا خبرې مه صحیح کوه ما ته تو سپا ووایې 10 لکه روپۍ مې چې دله درکړی وی چې پلار ته به دې لیږي هغه پیسې دې کومې کړې ما ته پوره خبره وکړه مورې په دقه خبره خو یې لوټ کړم چې ګړۍ څنګه بټن ووله 1 2 3 مې پهله یې راله درز راکړو او په دوې مې باندې راله دې خو په کور باندې چکر راکړو ما ورته 10 لک روپۍ ما ته ووایي 10 لک روپۍ راکړه ما ورته 35 تاریخ ورکړو چې دی به لیونی جوړ کړم او لاړ به شم لندن ته خو دې خو زه لیونی جوړ کړم ما یې کور ته راولېږلم دې ګن ته اوس دې څه وکړم ما پلار ته به زو ما سره یو نوټ دی د 10 لک روپو دی هغه ما د هغې نه پټ کړی دی هغه به زه ته درکړم او ته یې ورولېږه ما ته خو لیږل نه راځي ما ته نه په دې بانې باندې پیسې راوستو اوس تو ما معاف کړه او ما تا ته زه تا ته 10 لکو نوټ در کوم هغه ابوجي ته ولېږي ماشاءالله بچیه تا 10 لک هم هغه ته ورکړې او 35 تاریخ ته وړو هغه خو ډېر زیات هوښیار دی ورسره پې بیا ډوزمار هم دی نو تا ته خو ما ویلي وو چې بچیه داسې مه کوه دې نه الګ ګرځه تو ځان ورسره ګرځې ډوزمار بچي سره اوس یې تا ته په 10 لکو چونه ولګوله که نه 10 لکو نوټ به ته چاله ورکړې ماله به راکړې او ابوجي ته به دې وایې چې 10 لک ما نه ګزار شوې او 10 لکو نوټ ما ته راکړه زه وایې پټ کېده ما سم یو نوټ دی صحیح دی بچیه مورې دا والا د 10 لکو روپو نوټ راکړه بچیه شاباش بچیه شاباش اوس ګورې تخته ګورې دله څپړه چومه ډېر ښه کار دې نه دی کړی ځه ورکې که څه